إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ډیرو قدرمنو محترمو مسلمانانو ورونو او خویندو مبارک آیت چې تلاوت شو په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی انسان د یو کبیره ګناه څخه داسې کبیره ګناه چې په نورو کبایرو کې یا په ټولو کبایرو کې ستره ګناه ده د هغې څخه الله عز وجل انسان منع کوي او هغه د انسان د نفس وژنه ده ولو که دغه نفس د انسان خپل نفس وي که دا د بل چا نفس وي د ایمان څخه وروسته په اسلام کې دوهمه مرتبه د نفس ساتنه لري په همغه اساس هر هغه څه چې د انسان نفس ته ضرر رسوي اسلام حرام کړی که هغه فاسد مواد دي که هغه مخدر مواد دي که هغه نور هغه شی چې د انسان نفس ته ضرر رسوي د هغه صحت د منځه وړي اسلام حرام کړی دا ټول د انسان د نفس د ساتنې دپاره او د حفاظت دپاره دي تیرو جمعو کې هم د اسلام موقف د نظافت څخه بیان شوی او د نظافت اساسي هدف هم د انسان د نفس ساتنه ده نو په همدغه اساس د انسان نفس په اسلام کې د هغې ساتنه د ایمان څخه وروسته دوهم مقام لري دغه نفس باید وساتل شي او د الله په طاعت کې د هغې څخه کار واخیستل شي نو ځکه الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته فرمایي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق تاسو مو وژنئ هغه نفس لره چې د هغې وژنه د هغې د منځه وړل الله حرام ګرځولی دي الا بالحق مگر په حق سره او حق هغه دی چې یو انسان قتل کړی دی او دا قتل په ده باندې ثابت شي د محکمې د لارې نه د قاضي د حکم په واسطه باندې دی قصاص کیږي هغه هم د افرادو کار نه دی هغه یو اداري او یو عدلي او قضایي پروسیجر لري شهود به وي د محکمې خپل اصول به تطبیقیږي د یو پروسیجر څخه وروسته به قاضي حکم کوي دوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حق په اړه باندې تشریح کوي هغه دا دی چې یو انسان د اسلام د دین څخه ګرځي مرتد کیږي او خپل ارتداد اعلانوي ټولنه فاسدوي نور خلک خپل ارتداد ته تشویقوي او دریم دا دی چې یو انسان چې متأهل دی خپل میرمن لري نکاح شرعي کړی او بیا هم د زنا کوي او زنا په ده باندې څلورو شاهدانو په اساس ثابت شي د محکمې په حکم باندې دغه انسان رجم کیږي هغه هم د افرادو کار نه دی د محکمې کار دی نو په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې تاسو ته د هیڅ نفس د وژنې حق حاصل نه دی هیڅ چاته دا کار جواز نه دی حرام دی چې تاسو یو نفس په ناحقه سره ووژنئ بل آیت کې هم الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته فرمایي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ای مؤمنانو په خپل لاس خپل ځان هلاکت ته مه غورځوئ په خپل ځان خپل لاس هلاکت ته مه غورځوئ یعنې هر هغه وسیله او هر هغه سبب چې د یو قتل سبب ګرځي د وژنې سبب ګرځي ستا د هلاکت سبب ګرځي دغه هلاکت ته ځان مه وراچوه هغه لاره مه تعقیبوه چې ستا د هلاکت او ستا د نفس د منځه وړلو سبب ګرځي همدارنګه که نورو آیاتونو ته وګورو موږ تاسو ته بل آیت کې الله سبحانه وتعالی فرمایي ولا تقتلوا انفسکم
ان الله كان بكم رحيما. اي مؤمنانو خپل ځان مو وژنئ په خپل لاس باندې، الله تاسو باندې ډیر زیات مهربانه دی. الله ته رجوع وکړه. په دنیا کې در باندې مشکلات راغله، کورنۍ در باندې وضعیت دومره تنګ کې چې تا خودکشي ته مجبوروي، قرضونه در باندې راټول شول، خلکو سره د دښمنیانو پیدا شولې، وظیفه دې د لاسه ورکړه، یا د دنیا نور مشکلات په تا باندې دومره قید او تنګ شو چې ته په خپل ژوند باندې تنګ شولې. نو د ژوند څخه د خلاصون یا دغه مشکلاتو څخه د وتلو لاره خودکشي نه ده چې انسان خپل ځان ووژني، خپل ځان ته اور واچوه، خپل ځان زهر وخوره، په چاقو باندې ځان ووهه، د بلند منزل څخه ځان راوغورځوه. دغه خودکشیګانې ټولې حرامې دي. دا ایس په شریعت کې ځای نه لري، جواز نه لري. ته به د دنیا څخه ځان خلاص کړې، مګر آخرت کې به څه جواب ورکوي، په جهنم کې به څه جواب ورکوي، هلته به څه کار کولی شي. ځکه الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته دا منع فرمایي، دا حرام ګرځولی چې انسان خپل نفس ووژني یا بل انسان ووژني. دغه خودکشي په اسلام کې کاملا حرام ده. خودکشي مسلمانانو دوه ډوله لري، یو مخفي خودکشي ورته علما وایي، یو ښکاره خودکشي ده. ښکاره خودکشي کوم دا ده چې انسان زهر وخوري ځان ووژني، په چاقو ځان ووهه ځان ووژني، د بلند منزل څخه ځان وغورځوه، موټر لاندې ځان واچو، اور ځان ته واچو، دا ټول ظاهري خودکشي ده. یو مخفي خودکشي ده. مخفي خودکشي دا ده چې انسان تدریجي شکل باندې خپل ځان وژني، چې حتی دغه سګریټ څکول هم علما تدریجي خودکشي کې حسابوي، ځکه دا تدریجي شکل باندې ورو ورو د انسان صحت ته ضرر رسوي. وخت مرحله داسې مرحلې ته ورسېږي چې ستاسو سږي ټولې خراب شي. او دا به تاسو تجربه کړې وي، ډاکټر ته چې ورځي اوله پوښتنه درنه همدا کوي چې سګریټ څکې که نه څکې. دا سګریټ خو هغه ابتدایي مرحله ده. اوس چې دغه نوي وسایل راوتلي دي، برقي سګریټونه دي، او هغه یو کشي چې کوي 400 سګریټو په مطابق هغه لوګی لري. دغه 400 مروانه چې دلته ورته وایي، او دغه نور شیشه ده او بد بلاګانو نومونه باندې تاسو باندې ښه پوهېږئ. دا خو ساده او نورمال ګرځېدلی، دا خو یو سټایل ګرځېدلی. څوک چې سګریټ نه وهي نو وایي دا په دنیا باندې خبر نه دی. دا د انسان ذهن ښه کوي، دا انسان ته چرت پیدا کوي، دا کوي دا کوي. دغه ټول حرام دی، او دا ټول هماغه مخفي خودکشیانې دي چې انسان عاقبت هماغه مرګ ته رسوي. که یو انسان پوهېږي چې دغه چرس څکل یا دغه سګریټ یا دغه چلم یا دغه نیشه یا دغه نسوار یا د هر بلا چې دی چې دا زما صحت ته ضرر رسوي، او دا همدا زما د وژنې سبب ګرځي، ولو که 10 کاله وروسته هم وي د خپل نفس قاتل حسابېږي. تا ته دا معلوم ده چې دا زما صحت ته ضرر رسوي، تا ته دا معلوم ده چې دا زما عمر کوي، دا زما ته دغه نقصان رسوي، مګر بیا هم خپل پیسه پرې باندې مصرفوي، خپل صحت پرې باندې خرابوي، ټولنې ته یو ضرر او فساد رسوي. هغه څوک چې په خپل کور کې سګریټ څکي، په دې د مطمئن اوسي چې د اولاد به هم سګریټ څکي. هغه څوک چې نسوار اچوي، د مطمئن اوسي چې اولاد به هم نسوار اچوي، ځکه ته یو عادت او یو عرف په خپل کور کې رواجوي، خپل اولادونه معتادوي په دې کار باندې. نو په دغه اساس دغه ناروا کارونو ته هم اسلام مخفي خودکشي وایي. کېدای شي یو تعداد ورونه چې په دغه عادتونو باندې مبتلا دي، الله دې ورته هدایت وکړي. نو دا زما خبره به خوښ نه شي، مګر دا یو حقیقت دی چې زه باید بیان کړم. او هر هغه شی چې ناپاک او ناروا د اسلام حرام کړی دی، هم د یو طرف ته اسراف دی، اسراف کبیره ګناه ده. دغه ټولو موادو ته خبیث وایي، ناپاک شیان په مسلمان باندې حرام دي. ستا صحت ته نقصان رسوي، په دغه اساس باندې حرام دی. د څو لارو نه دا حرام شوی دی. ته دا دلیل مه ګرځوه چې په افغانستان کې مولیان نسوار اچوي. مولوی به هر کار کوي، نو تا دپاره مولوی دلیل نه دی، ستا دپاره د الله او د رسول حکم دلیل دی. شخصي عمل کړ ته به د چا نه ګوري چې څوک څه کار کوي، ته به د الله او د رسول او د اسلام تعلیمات او حکم ته ګوري چې هغه درته څه وایي. ځکه علما وایي ته خپل احکام د اسلام د لارښوونو څخه واخله، د خلکو د عمل کړ څخه یې مه اخله. یو عالم، یو امام، یو څوک به یو ناروا کار کوي، ته د هغه عمل ته ولې ګورې؟ ته د الله او د رسول حکم ته وګوره. په همدغه اساس باندې مسلمانانو موضوع بل طرف ته لاره نه شي. خودکشي په اسلام کې حرامه ده، یو ناروا عمل دی. او دغه درې آیتونه چې ما په قرآن کې ذکر کړی، یو آیت کې الله فرمایي چې ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، هغه نفس چې الله د هغې وژنه حرام کړې هیڅ کله مه وژنئ. او په هغه نفس کې خپل نفس هم شامل دی، ځکه ستا نفس ستا د اختیار کې نه دی، ته د خپل نفس مالک نه یې، ستا نفس د الله په اختیار کې دی. هغه اجل او هغه میعاد چې الله ورته ټاکلی، هماغه وخت کې به الله عز وجل ستا روح اخلي، ولو که د الله په علم کې دا شته چې فلان انسان به څه وخت مړ کېږي یا څه کار به کوي، مګر ته د الله څخه په دې حکم کې سبقت مه کوه. ته ولې دغه د خپل نفس اختیار په خپل ځان په خپل لاس کې اخلي، ځان ته اور اچوي مثلا، یا ځان وژني، یا ځان د بلند منزل څخه غورځوي وغیره. بل آیت کې الله عز وجل هم دا فرمایي چې تاسو خپل نفسونه مه وژنئ، الله پر تاسو ډېر مهربانه دی، ډېر رحیم دی. یعنی هر مصیبت چې تا ته راځي الله ته رجوع وکړه، هر مشکل چې تا ته پیښیږي الله ته رجوع وکړه. نو د دنیا څخه یا د غمونو څخه ځان خلاصولو حل خودکشي نه ده.
په همدغه اساس د خودکشي په اړه باندې اسلامي تعلیماتو کې موږ تاسو کو ګورو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث ډیر روښانه دي. یو حدیث چې ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيه ابدا. هغه څوک چې ځان د غره څخه راوګرځوي په خوا د بلند منزل نه وي غرونه و مګر په دې باندې د بلند منزل ټول قیاس کیږي یعنی د لوړوالي د جګ ځخه ځان وګرځي کاغه پل دی کاغه بلند منزل دی کاغه غر دی کاغه شه دی د لوړوالي څخه ځان ګرځوي. هر هغه څوک چې د یو جګ ځای څخه ځان راوګرځوي په دې نیت باندې چې ځان ووژني دغه انسان به د جهنم په اور کې همیشه په دغه عذاب کوي. ځان به د جهنم د لوړوالو څخه خندقونو ته ځان ګرځوي بیا به راپورته کیږي بیا به راګرځوي بیا به راپورته کیږي او دی به په جهنم کې هم دغه کار کوي بیا به د سره سره خالدا مخلدا فيه ابدا دی به همیشه وي په جهنم کې مخلد به وي چې بیرته به وتل نه لري. په همدغه عذاب کې به مبتلا وي د جهنم د اور د غرونو په سر باندې کېږي یا هغه لوړوالو ځایونو ته به کېږي او ځان به خندقونو ته غورځوي بیا به پورته کېږي بیا به خندق ته ځان غورځوي یعنی په همدغه عذاب کې به دی په جهنم کې مبتلا وي او همیشه به په جهنم کې وي بیرته وتل نشته. بیا ورپسې فرمایي چې ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه بيده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيه ابدا. هر هغه څوک چې زهر وخوري لفظ د زهر راغلی هر هغه شی چې وژونکی دی په دې قیاس دی که یو څوک د مږکانو دوا خوري زهر خوري که څوک دغه زهر خوري که څوک یو دوا خوري یعنی هر هغه شی چې وژونکی دی او د خولې د لارې نه دی خوري هر هغه څوک چې زهر وخوري دی به د جهنم اور ته ننوځي او په جهنم کې به هم دغه زهر د ده په لاس کې وي هلته به دی دا زهر خوري او وژل کېږي به بېرته به ژوندی کېږي وژل کېږي به بېرته به ژوندی کېږي د ده عذاب به هم دغه زهر وي په جهنم کې خالدا مخلدا فيه ابدا همیشه به په جهنم کې وي دوباره وتل د جهنم څخه نشته. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيه ابدا. هغه څوک چې خپل ځان په یو اوسپنه باندې وژني اوسپنه نه مراد توره ده چاقو ده نیزه ده تفنګچه ده مرمۍ ده دا ټول شیان په دې اوسپنو کې شامل دي. هر هغه څوک چې ځان په یو اوسپنه باندې ووژني نو د همدغه آله او وسیله چې د کارولې په دنیا کې کاغه چاقو ده که تفنګچه ده که توره ده هر شی چې دی همدغه آله به په جهنم کې د په لاس کې وي او دی به په هماغه شکل چې دنیا کې ځان وژلی دی به جهنم کې ځان په هغې باندې وژني به بیرته به ژوندی کېږي وژنې به بیرته ژوندی کېږي. که موږ تاسو احادیثو ته وګورو نور آیتونو ته وګورو مؤمنانو په اړه ویل شوي چې دوی به جهنم څخه راوځي مګر د دغه انسان دپاره چې دی خودکشي کوي خپل ځان وژني نو هغې دپاره خالدا مخلدا لفظ ذکر شوی چې دی به همیشه وي په جهنم کې مخلد به وي چې وتل د هغه دپاره نشته. نو څوک چې خودکشي کوي ځان وژني په دنیا کې د دې نه مخکې د لږ فکر وکړي چې دنیا نه خو مې ځان خلاص کړه یا د دغه مصیبتونو نه خو مې ځان خلاص کړه مګر الله حضور ته به څه جواب ورکوم جهنم سره به څه کوم آخرت سره به څه کوم ځکه زمونږ او تاسو هغه ابدي ژوند خو آخرت د دنیا نه ده دا د دنیا ژوند خو که هر څومره مشکلات هم ورباندې وي یا به 80 کاله وي یا به 80 کاله وي یا به 80 وي یا به 50 الله پوهېږي هغه باندې چې څومره عمر دی د انسان مګر د آخرت ژوند خو ابدي دی هلته بیا نور مړ کېدل نشته. مؤمنانو دپاره همیشه راحت دی همیشه جنت دی همیشه خوښۍ د نعمتونه دي او د کفارو دپاره یا هغه کسان چې دا رقم یو عمل کوي نو د حدیثو په رڼا کې دوی به همیشه په جهنم او عذاب کې وي الله د موږ تاسو وساتي. همدارنګه بل حدیث شریف کې چې ثابت ابن ضحاک رضی الله عنه روایت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من قتل نفسه بشیء فی الدنیا عذب به یوم القیامه. هر هغه څوک چې په دې دنیا کې ځان په یو شي باندې وژني په هر طریقه باندې چې په دنیا کې ځان وژني دی به په هماغه طریقه باندې په جهنم کې عذاب کوي همیشه لکه مخکې حدیث کې هم اشاره ورته وشوله که چا زهر وخوړه دی به په جهنم کې زهر خوري د جهنم زهر که چا ځان په چاقو وژنه دی به په جهنم کې د اور په چاقانو ځان وژني که چا د لوړوالي څخه ځان وګرځوه دی به په جهنم کې د لوړوالي څخه ځان ګرځوي په هماغه عذاب کې به دی همیشه مبتلا وي په جهنم کې د دپاره بیا راحت هلته نه وي. همدارنګه بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په صراحت سره همدا فرمایي چې هغه انسان چې خودکشي کوي د باندې جنت حرام دی جنت ته نه ځي د جنت بوی او د باندې هم حرام دی ځکه حدیث شریف کې جندب ابن عبد الله رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فخز بها يده فما رقأ الدم حتى مات. یو انسان په پخوانیو امتونو کې زخمی شو چیرته خوږ شو
نو دا درد تحمل نشو کړلی، صبر یې ونه کړه، حوصله یې ونه کړه، یو چاقو یا تیره هغه نیزه څه شی به ورسره و، په دې باندې واخیستل، خپل د ستوني د مرۍ دغلته دا 2 رګونه داسې وهل، ځان یې دلته زخمي کړه. نو دا چې ځان یې زخمي کړه، دا وینې سرایت وکړه، وینه ترېنه بهیږي، دومره وینه د ده د بدن څخه لاړه چې دی د هماغه نتیجه کې مړ شو. نو چې کله دی وفات شو، الله عز وجل فرمایل بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنه، زما بنده ما نه په خپل وژنه کې سبقت وکړه، ما دته یو نیټه ټاکلې وه چې دی باید په مغه اجل باندې مړ شوی وي، مګر ده سبقت وکړه زما څخه، خپل یې په ځان وژنې باندې اقدام وکړه. حرمت عليه الجنه، ده دپاره جنت حرام دی، دی به زما جنت نه ننوځي. ځکه ته د الله څخه سبقت کوې، که تا باندې دنیا کې مشکلات راځي، الله سبحانه وتعالی ته رجوع وکړه. هماغه خالق چې ته خلق کړی یې، ستا د مشکلاتو حل هم ورسره شته. موږ او تاسو دا خبره مې بار بار کړې، کله یو انسان باندې دا دنیا دومره تنګه شي، کورنۍ کې، بازار کې، محیط کې، ټولنه کې، چې انسان نور د خپل ژوند څخه خسته شي، مګر یو ورځ موږ یو څوک ونه لیده چې الله ته رجوع وکړي، راشه مسجد ته 2 رکعته لمونځ وکړه، الله ته رجوع کړي، الله دغسې مشکلاتونه دي په ما باندې، دغسې مصیبتونه دي په ما باندې، دغه مشکلات راته حل کړي. الله ته رجوع نه کوو، بندګانو ته شکایت کوو، خپل ځان سره شکایتونه کوو، مګر الله ته د رجوع کول د هغې لاره ده. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینې صحابو ته چې توصیه کوله، هغو ته به د الله لارښوونه کوله چې الله ته رجوع وکړه. صلات حاجت موږ او تاسو په اسلام کې یو المنځ لرو، صلات حاجت، د حاجت المنځ، هر مشکل کې که مرستیا ده، که مصیبت ده، که یو بله لاره ده، نو په هغه اساس باندې یو 2 رکعت المنځ وکړي، انسان الله ته رجوع وکړي. حتی ما خپله یو وخت یو هیواد کې یو وظیفې دپاره ما امتحان ورکړی و، په وظیفه کې زه کامیاب شوم، باید زه په دغه وظیفه کې انتخاب شوی وی، خو ځینې سلیقوي برخوردونو په سبب باندې یو چا په دې کې مشکل تراشي کوله، یو بل څوک یې غوښتل چې ما نه مخکې کې حال دا چې نمرې زما پورته وي. دغه مسله قریبا 3-4 میاشتې ونیوله په جریان کې. نو ما به هر بار مراجعه کوله، خو وبشي په همدې خبره باندې. خو بالاخر هغه مشر رئیس ته چې لاړم، هغه ته ما وویل دا 4 میاشتې کېږي زه کامیاب شوی یم، انټرویو کې، په امتحان کې، په هر څه کې، ولې زه تاخیرېږم د دغه کار څخه؟ هغه ما ته ویلې چې وروره دا 4 میاشتې کېږي چې ته ځې او راځې، مګر تا یو ورځ 2 رکعته لمونځ نه دی کړی چې الله ته دې رجوع کړی وي چې الله دا مشکل درته حل کړي. یعنې ده چې کله دا خبره ما ته وکړه، واقعا زما په ذهن کې داسې یو شوق باندې پیدا شو چې زه متوجه کړم یو کار ته چې ولې ما الله ته رجوع نه ده کړې. یعنې هره جمعه کې راځم دلته پوښتنه کوم، الله ته رجوع نه کوم. هماغه چې ما مونځ وکړه، الله ته مې عاجزي وکړه، یو 2 هفتې وروسته ما ته مکتوب راغی چې خپل وظیفې ته په فلاني تاریخ باندې راشه. نو دا خو هغه زما لیدنه ده، یعنې الله عز وجل دومره مهربانه ده چې هر کله انسان الله ته رجوع کوي، الله عز وجل د هغه حاجت پوره کوي، مګر لږ اخلاص غواړي، عاجزي غواړي، تواضع غواړي. او د عمر رضی الله عنه څخه یو روایت کوي محدثین لیکي چې عمر رضی الله عنه د کعبې خواته یو سړی لیده، طواف به کوه، او په دې طواف کې به هر ورځ ژړل او الله نه به یې غوښتل چې الله زما دغه مشکل حل کړي، یا الله زما دغه مشکل حل کړي. خو څو ورځې سر په سر عمر رضی الله عنه دا سړی ولیده چې دعا کوي او دعا یې نه قبلیږي. بل ورځ دا سړی راوغوښته، ویل څه مشکل لرې؟ ویل دغسې مشکل لرم. عمر رضی الله عنه ورته وویل که سبا پورې دا مشکل حل شوی نو سر دې غوسه وم په توره باندې. نو دا سړی بیا کعبې شریفې ته منډه کړه. اوس دا ځل چې دعا کوي، ژاړي او په اخلاص او په تواضع سره، ځکه د مرګ نه ویرېږي چې ما وژني. نو سبا یا بل سبا بېرته عمر رضی الله عنه ته راغی، ویل چې هغه مشکل مې حل شو. مګر اوس ما ته دا ووایه چې دا څو ورځې چې ما دعا کوله نه قبلېده دعا مې، دا اوس چې تا زه تهدید کړم اوس مې دعا ولې قبوله شوه؟ ویل ځکه پخوا تا په ژبه باندې دعا کوه، فکر به دې بل چېرته و. اوس چې ما ته د مرګ تهدید درته وکړه، نو تا الله ته ډېر په اخلاص سره دعا وکړه دې دپاره چې د مرګ نه خلاص شي. نو دا چې تا اخلاص وښوده، الله ته عاجزي ده وښودله، الله عز وجل ستا دعا قبوله کړه. نو د عمر رضی الله عنه هدف د انسان وژنه نه و، فقط د متوجه کولو چې دی لږ په اخلاص او شوق سره الله ته رجوع وکړي. نو د هر مشکل حل الله عز وجل سره شته، انسان باید الله ته رجوع وکړي، نه دا چې انسان خودکشي ته مخه کړي. بل حدیث شریف کې که موږ تاسو وګورو، رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه شخص باندې چې خودکشي کړې وه د جنازې لمونځ نه دی کړی. یعنې هغه انسان چې خودکشي کړې وه، انتحار یې کړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه د جنازې لمونځ نه کوي. جابر رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راوستل شو، مړی یعنی جنازه د یو انسان جسد پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راوستل شو چې قتل نفسه بمشاقص، خپل ځان یې وژلی او په یو تیره پاکي باندې یا پل باندې یا چاقو باندې، خو خلاصه دا چې ځان یې وژلی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به مؤمنانو باندې د جنازې لمونځ ادا کوو. نو دغه انسان هم چون ځان یې وژلی او وفات شوی، صحابه کرام په هماغه فکر باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راغله چې یا رسول الله دغه سړي باندې جنازې لمونځ وکړه، د ځان وژلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فلم یصلی علیه، پیغمبر پرې باندې لمونځ ونه کړه چې زه په ده باندې د جنازې لمونځ نه کوم.
ځکه د خپل ځان وژلی یو ډېر ستره کبیره ګناه یې ترسره کړی. حتی بیا ځینې روایتو کې دي چې نورو صحابو پرې باندې مونځ وکړه، مګر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه عمل کرد موږ او تاسو ته دا ښایي چې یو انسان که دومره داسې یو کار کوي چې ځان وژني، دی ډېر نهایت زشت او سخت او خراب عمل یې کړی. یعنې حتی هغه انسان چې ډېر د فضل خاوند دی، د علم خاوند دی، دی باید په هغه باندې لمونځ ونه کړي، عامه خلک په ده باندې مونځ وکړي. ولې؟ دې دپاره چې ټولنه کې خلکو ته ثابت ده چې دا دومره بد عمل دی چې ده باندې فلاني مونځ ونه کړه، پیغمبر پرې مونځ ونه کړه، فلاني عالم پرې باندې مونځ ونه کړه، یا فلاني پرې باندې مونځ ونه کړه، چې خلکو ته د دغه عمل هغه زشتوالی او بدوالی معلوم شي. مګر موږ چې د انسان یو داسې انسان ته چې خپل نفس یې وژلی، ځان یې وژلی، هماغه پروټوکول ورته ورکوو چې یو بل انسان ته یې ورکوو چې هغه بېچاره د مرستیا په سبب وفات شوی یا په خپل اجل باندې وفات شوی، نو ټولنه کې به خلک تشویقي ګر سړی ولا چې ما ته هم شخصي امبولانس راځي او قبرستان ته مې وړي او په دلته څو ورځې په سرخانه کې ساتل کېږي، فلاني را باندې جنازې لمونځ کوي او فلاني مسجد کې مې فاتحه نیول کېږي او خلک به مې کور ته راځي او دا به کېږي او دا به کېږي. نو هماغه پروټوکول چې ده ته هم ورکوو هغه ته هم ورکوو، نو ټول خلک به نور هم تشویق کېږي چې ولا دا خو ډېر خوندور شی دی، زما او د فلاني هېڅ فرق نشته. نو ټولنه کې هم دغه فکر خلکو کې خپرېږي، نو خلک دغه مسله ځان ته بیا سطحي نیسي. په همدغه اساس باندې مسلمانانو هغه څوک چې ځان قصدن وژني هغه ته یو څه ښودل پکار دی. په هره خبره کې دا خبره باید نه وي چې ولا فلاني خفه نه شي او دا د ټولنې یو غړی دی او فلاني داسې دی او فلاني پلار یې وزر وکړو، مور یې وزر وکړو، فلاني او فلاني نه. څه چې موږ او تاسو ته اسلامي تعلیمات ښایي په دې کې یو حکمت دی، او حکمت هم دا دی چې کله ته دغه د قاتل ته یا دغه کورنۍ ته دغسې یو څه عکس العمل ورته ښایي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرې مونځ ونه کړه، نو ټولنه کې خلک بیا نه تشویق کېږي چې ولا د خلک به ما پسې څه وایي، زما جنازه څوک نه کوي، زما قبر ته څوک نه راځي، زما فاتحه څوک نه کوي، زما کورنۍ ته څوک نه راځي. مګر دا چې ته هماغه یو د یو خپل ځان قاتل او د یو غیر قاتل تفاوت منځ کې نه وي، دغه فاتحه هم جومات کې ونیسه او د بل فاتحه هم جومات کې ونیسه، د ده قبر ته هم ورشه او دغه قبر ته هم راځه، ده ته هم دعا کوه هغه ته هم دعا کوه، ده ته هم تلاوت کوه هغه ته هم تلاوت کوه. نو فرق د دواړو څه شو؟ د قاتل او د غیر قاتل فرق چېرته لاړ؟ په همدغه اساس باندې دغه مسله باید تشویق نه شي په ټولنه کې. که یو څوک ځان وژني، قصدن یې ځان وژلی وي او د ده فاتحه اعلان کېږي، نو د ده فاتحې ته باید خلک رانه شي. ټولنه کې باید موږ دا خبره وښیو، دا خبره زه کوم، کېدای شي خلک به په دې باندې خفه کېږي، مګر همدا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دستورات دی موږ او تاسو ته، تر څو د ده کورنۍ دغه نور ځوانان نور خلک عبرت واخلي چې که یو چا ځان ووژه داسې فاتحې ته څوک نه راځي، که چا ځان ووژه د سره دغه رقم برخوټ کېږي، مګر دا چې هېڅ نوع فرق احساس نه کېږي د یو د بل، نو بیا دا به د اسلامي تعلیماتو سره هر سړی به تشویق کېږي، همدغه کار ته هر سړی به همدغه ناروا کار کوي. په همدغه اساس باندې د ځان وژنه هغه په اسلام کې حرام ده او په کبیره ګناهونو کې ستره ګناه ده، او هغه څوک حدیث کې تیر شو چې که څوک ځان وژني نو دی به همیشه خالدن مخلدن فی النار وي. البته یو سوال دی چې پرون هم د یو ځوان جنازه مونږ وکړه چې ځان یې وژلی و، هغه الله پوهېږي او د ده کورنۍ پوهېږي چې څه رقم یې ځان وژلی یا په څه سبب باندې ځان وژلی دی. خو ډېرو خلکو پوښتنه همدا کوله چې د ده جنازه کېږي که نه کېږي. اگر چې یو تعداد علما د دې حدیث په رڼا کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه قاتل باندې لمونځ نه دی کړی، هغه چا چې ځان وژلی و پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راوستل شو، پیغمبر پرې لمونځ ونه کړه. یو تعداد علما د دغه حدیث په رڼا کې وایي چې د قاتل چې خپل ځان یې قصدن وژلی وي جنازه یې نه کېږي، باید ونه شي. مختلف نور دلایل او وجوهات هم شته، مګر راجح قول همدا دی چې تر څو کافر شوی نه وي یو سړی او کلمه باندې وفات شوی وي، ولو که ځان یې وژلی یو ستره کبیره ګناه یې ترسره کړې، جنازه یې کېږي، ځکه یو مسلمان په حکم کې دی جنازه یې کېږي، مګر نور مسایلو کې باید تشویق نه شي په دغه مسایلو کې، تر څو نور خلکو ته یو نوع عبرت وګرځي چې هر انسان د ځان وژنې دپاره باید کوشش ونه کړي. ولو که د ځان وژنې نن سبا موږ او تاسو مختلف اسباب لرو، کله کله یو انسان به مخکې اشاره ورته وشوله چې نفسي اضطرابات به لري، یو سړی به رواني تکلیف لري، مریض به وي چې په خپل نفس باندې حاکمیت نه لري. که یو انسان داسې یو مرحلې ته وي چې داسې یو نفسي مشکل سره اخته وي چې دی په خپل خیر او شر باندې نه پوهېږي یا په خپل ځان باندې حاکمیت نه لري، نو دی به بیا په هغه ځان وژنه کې استثناءات لري چې په خپل عقل او شعور کې نه وي، په داسې یو حالت کې دا کار کړی وي. اما یو انسان دی چې هغه په خپل عقل او شعور کې دی او په خپل لاس باندې خپل ځان ته مرګ اخلي، لکه مخدر موادو کې دی پوهېږي چې دا مخدر موادو انجام څه شی دی، مرګ دی. یا یو انسان قمار وهي او دا قمار په اړه باندې مسلمانانو دا نن سبا هم خلکو ته داسې یو عادي خبره معلومیږي، مګر قرآن کې عظیم الشان کې الله عز وجل موږ او تاسو ته فرمایي چې تاسو د شراب او د قمار څخه ځان وساتئ، ځکه شیطان غواړي چې د شراب او د قمار په سبب باندې ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان غواړي چې د شراب او د قمارو په سبب ستاسو په منځ کې دښمني پیدا کړي.
ستاسو په منځ کې بدبینی پیدا کړي. او موږ تاسو ګورو ته یو سړی به قماربازي کوي په قمار کې به دا پیسې د لاسه ورکړي، اوس یا د یو بل سړي قرضدار بشي، هغه سړی د کلک رانیسي چې ته به زما پیسې راکوي او د سره پیسې نشته چې د قمار قرض ادا کړي، دی به پیسې د کومه کوي؟ خو یا به ځان وژني یا به هغه وژني. او زمونږ تاسو ټولنه کې هم موږ تاسو ګورو چې څومره ناروا کارونه د قمار په سبب باندې کیږي. خپل کور او جایداد او ځمکه خو ورکړي، بیا کله ورپسې لور ورکړي، کله دا او کله دا، نور مشکلاتونه ورسره ټولنیز فسادونه منځته راځي. نو ځکه الله عز وجل د قمار په اړه باندې هم دا فرمایي چې انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. د شراب او د قمار په سبب شیطان غواړي چې ستاسو په منځ کې دښمنیان ایجاد کړي، یو بل به وژني سره، یو بل نه به لور غواړي، یو بل نه به کور غواړي، یو بل نه به دا غواړي دا به غواړي. نو سبب به څه شی هم دغه قمار وهل دي. نو کله کله د قتل نفس یا د انتحار سبب خپل قمار هم ګرځي. کبل سړی ونه وژني بیا خپل ځان وژني، ځکه پیسې نشي پوره کولی، بس فقط وایي چې د دې قرض نه ځان خلاص کړم ځان به وژنم. کله کله د دې بد عمل سبب هغه رسنۍ دي، دغه سیریالونه او فلمونه او ډرامې چې موږ تاسو ګورو. کله کله په یو ټولنه کې به یو سیریال خپرېږي او دولتونه به هم تشویق کوي، ځکه په دې کې عاید د پیسې دي، مګر همدغه سیریال کې به ګوري چې ځوانان به خودکشي ته تشویق کوي. خودکشي طریقې به ورته په دې کې ښایي چې څرنګه باید خودکشي وکړي، کله باید خودکشي وکړي، په کوم ځای کې باید خودکشي وکړي، څرنګه باید خودکشي وکړي، وسایل یې ورته ښایي، طریقې یې ورته ښایي، وخت یې ورته ښایي، چل یې ورته ښایي، ټول هر شی د یو ځوان په ذهن کې پچکاري کړي. دغه ځوان باندې چې اندک یو معمولي مشکل هم راځي، هماغه طریقې چې په سیریال کې لیدلې هماغه په ځان باندې عملي کوي. هغه خو ډرامه ده یا فلم ده یا سیریال دی، مګر دی فکر کوي چې همدغه لاره ده. په همدغه اساس باندې دغه شیان هم انسان سره کومک کوي. کله کله زمونږ او تاسو دغه ټولنیز هغه ناپسند یا بد رواجونه چې په ټولنه کې دي هغه هم د دې سبب ګرځي. که هغه کورنۍ مشکلات دي، که هغه د قرضونو مشکلات دي، که هغه د ودونو مشکلات دي، نو دا هم کله کله په انسان باندې فشار راولي. موږ کله کله دلته ځینې خبرې اورو چې بعضې ځوانان به وګوري چې هغه بیچاره به دومره فشار لاندې راغلی وي چې یو طرف نه به هغه باندې د یعنې د فامیل دکانه ور باندې فشار وي، بل طرف نه به د کمپنۍ او د کار دکانه ور باندې فشار وي، بل طرف نه به د بل جهت نه ور باندې فشار وي. دا څو قسمه فشارونه ور باندې راشي، بالاخره د خودکشي ته مخه کړي. مګر په هر مشکل باندې انسان باید الله عز وجل ته رجوع وکړي او د هر مشکل حل الله عز وجل سره ده. الله عز وجل زموږ تاسو حفاظت وکړي. وصلی الله علی سیدنا محمد.